د العصر میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره هیله کوم زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دا مبین خان السلام علیکم ستړی مچ وعلیکم السلام والنام خدا دا چې کای او دغه درشلي اغوستي او د سلامي او نام خدا ولا هغه پروګرام د ماولی د ډیر تکړه آفرین ډیر ښه پروګرام دی ولا الله مقدر که خطاب صاحب تاسو او د تاریخ تلویزیون ټولو کتونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خطاب صاحب یو وضاحت باید زه وکړم چې دلته دا ډیر خلک ماته طالب وایي. زه د طالب د پښو خاورو ته هم نسم رسېدلی. طالب هغه څوک دی چې د دغه ټایټل او نامه لاندې د امریکا امپراتوري له خاورو سره خاورې کړله. مونږ طالبان نه یو، لیکن د دغه ملت خلک یو حق لرو چې له یو چا له یو تنظیم او له یو نهضت نه ملاتړ وکړو. دا مسلم حق ده د مونږه. او دا خو وروره دیموکراسي مقتل کړی دا اوس دیموکراسي په حساب یم که ګازوپل کې دیموکراسي کې هم ازادي د بیان، ازادي د افکارو، په اسلام کې هم حق ده پاتې کېږو. بالکل خطاب صاحب محترم، دا چې څنګه مونږ طالبان شولو، د طالبانو ملاتړي شولو. په 2008 کال کې ما د کابل په منډۍ کې دکان درلوده. دغه خلک و چې د مونږ په کور چاپه ووهله، زمونږ استي ونیستي، دوی بمبار کړله، زمونږ د خویندو د میندو بې عزتي وکړله. په 10 جربو لرو کې د ما مور، د ما خور، د ما خویندې په یخ ژمي کې له کور نه ویستلي، د مونږ کور یې بمبار که. هیڅ ادارې، هیڅ ارګان د مونږ غږ نه ده اورېدلی. دغه دیموکراتان دا له غار نه راغلي خلک، دوی د دوی وحشتونه و چې خلک طالبان شول. زما په شمول چې د طالب ملاتړ کوي، موږ له طالب نه یو امید لرو، یو آرزو لرو. موږ پوهېږو چې زموږ ارمانونو ته دغه خلک رسیدګي کولی شي. د کابل په ادارې کې ناست له ولسمشر نه نیولې تر کشره پورې، له ښاروال نه نیولې تر جاروکشه پورې په رشوت باندې اخته دي. دیموکراسي په افغانستان کې نور ختمه ده. دغه دیموکراسي موږ ته هېڅ رانه کړل. دغه دیموکراسان چې راغلي و موږ ته حقوق بشر په نامه، د بیان د ازادۍ په نامه، په 100 نورو نغارو ډولونو راغلل افغانستان ته بیا رغونې په نامه باندې. لیکن موږ د دوی بیا رغونه ولیدله. بیا رغونې ته نورو ملکونو ته انجینران ځي، دلته له نړۍ نه وحشي ترینه ځواکونه راغلل. د بیا رغونې لپاره نورې نړۍ ته بلډوزرې ځي، کولنګ او بیلونه ځي. د موږ ملک ته د بیا رغونې لپاره ټانګونه راغلل. بیپین جاودو تر وزر لاندې جاسوسان راغلل. هغه څوک چې طالبانو تر کولا وتښتولي وو، هغه یې د اتلانو او د مارشالانو په څېر بیرته په کابل حاکم کړل. ولې طالب راغی؟ ولې طالب مات شو؟ ولې طالب بیرته راجګ شو؟ ولې طالب نړیوال قوت شو؟ ولې طالب نړۍ وپېژندله؟ په دې باندې د افغانان سوچ وکړي. هغه وخت او ورځې زما په یاد دي خطاب صاحب چې رقص مرده و، دلته د خلکو په سرو میخونه وهل کېده، دلته یې د افغان پیغلو نه سینې پرې کولې. دغه وحشتونه او ظلمونه و چې طالب راغی. طالب یو واحد افغانستان موږ ته جوړ که. دغه خلک شر او فساد، کمونستان او زاړه او واړه مجاهدین تر کولا به وزغلول. د امریکا د بیپین جاودو تر وزر لاندې بیرته همدغه دیموکراتانو، همدغه د غرب سوسیالیستانو، همدغه ملل متحد او حقوق بشر چې نغارې د حقوق د بشر وهي، په مونږ بیرته واکمنان کړل. امرالله صالح هغه څوک ده چې په $1000 پسې 1000 ملاقونه وهل. نن په 20 میلیونه افغانیو باندې دی د علاج لپاره ځي. نن 12 رقمه غوښې په ارګ کې خوړل کېږي. نن په میلیونونو ډالر په سبزي باندې لګېږي. په میلیونونو افغانۍ په چکه او په مستو لګېږي. او د اردو عسکر شلغم او د خره غوښه خوري. زه حیران دې دیموکراسۍ ته یم. دغه دیموکراسي خطاب صاحب موږ د بیان د ازادۍ نه محرومه کړي یو. زمونږ په خولې پلاسترې لګولې، زمونږ غږ څوک نه اوري. خطاب صاحب اوس هم موږ د میډیا د سانسور لاندې یو. په کابل کې ټولې رسنۍ زمونږ غږ چاته نه رسوي. دلته 18 کاله ظلمونه شوي، جوماتونه وران شوي، منبرونه په شهادت رسېدلي، د بخاري او د ترمذي استادانو ته زولنې اچول شوي دي. د دیموکراسۍ په نامه زمونږ د خویندو عزتونه لوټ شوي. دلته د معتصمات چغې پورته شوي. زمونږ یوازینی امید او ارزو د طالب مشرانو ته ده. زمونږ غږ واورئ. په افغانستان کې ظلم ده، وحشت ده، بربریت ده، غلا ده، نړیوال قاتلین راغلي. زمونږ د بچیو وینې تویوي.
دلته د بیت بن جوزه تر وزر لاندې عدالت غوښتونکي نه سرخوښي راغلي دي، قاتلان راغلي له ټولې نړۍ نه د مونږ د وژلو دپاره خلکو اشر کړی و. طالب جانه مونږ درته سترګې په لار یو، کله به راځې؟ طالب مشرانو نه مو ارزو و امید ده چې ګورئ زمونږ د شهیدانو په وینو معامله ونه کوئ، دې خلکو ته تسلیم نه شئ. اوربند خیال او محال ده، زمونږ ارمانونه په تاسو پورې تړلي دي. مونږ د غلو حاکمانو ته مه پرېږدئ، مونږ د چرواکانو ته مه پرېږدئ، مونږ له غرب نه راغلي دې فلبرایټانو ته مه پرېږدئ. دوی 18 کاله زمونږ غوښې خوړلې دي، زمونږ په وجود پورې خطاب صاحب تنه هډوکي پاتې دي. که طالب جانه ته نه یې زمونږ هډوکي هم دوی خوري. زمونږ نسل او فصل یې برباد که د ستاره افغان په نامه باندې فاحشې ډرامې زمونږ د نسل فکرونه تباه کړل. طالب جانه خدای ډېره مننه، ډېر ښه وغږېدې. خیر وشي، خدای دې تا قربان شم او خدای دې په جهاد کې حساب کوو. ښه تکړه سړی ولا آفرین. نه پوهېږم د الله جخ وی د لوګر ده.